حجاج ابن یوسف زمانہ چرالا دا ډېر لوی مشهور ظالم تیر شوی نو د قرآن کریم باندې زور او زیر او پیخ دا خدمت حجاج ابن یوسف کړي داغه وجه داوا چې عجم زیاد شو نو عجمیان چې دی اغا زور او زیر چې د قرآن نه لري کې اغا بیا لسته نشي عربي لسته شي عجم نشي لسته نو قرآن باندې زور زیر پیخ چې دی دا بیا حجاج ابن یوسف دا خدمت کړي او دې زور او زیر پیخ مطابق برابر ویلو د پارا ایجاد د صرف او د نحو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کړي د صرف نحو ایجاد وک صرف نحو یو علم دی چې اوس صرف نحو چا نه ویلی هغه قرآن صحیح ویلی نشي چا چې صرف نحو کامل ویلی وي نو هغه هر یو کتاب د عربي چې دی تاسو د قرآن نه سوا نور کتابونه د عربي چې دی هغه باندې زور زیر نشته نو علما چې دی هغه بے زور زیر نه نور کتابونه د عربي چې دی هغه بالکل د قواعد مطابق صحیح وي داغه وجه دا ده چې صرف نحو سره عربي قواعد زکی عربي قواعد دا معنا ده چې صيغه او پیجنی او ترکیب او پیجنی هغه ته پته لګي چې دا عربي عبارت چې زویما دې ځکه زور دې دې ځکه زیر دې دې ځکه پیخ دې دا فاعل دے دا مفعول دے دا حال دے دا ذل حال دے دا مبتدا دا خبر دے نو دی وجنا علماء بیا بغیر زور زیر نہ ہم عربی کتابونو عبارت چھ دے اگر صحیح دا صرف نحو په برکت باندې وای نو دا صرف نحو ایجاد چھ دے دا بیا حضرت علی ورته وک او دا زور زیر خدمت چھ دے دا حضرت حجاج په زمانہ کې دا لوی خدمت کړي ډېر وو لوی ظالم لکونه خلک مړ کړي دي لکونه خلک په مدینه منوره چې فوج کشي وکړه نو دا ماشومان به چې د فوجیانو ونیو په دې دیوال ته به را پرېښو نو مازغه په دیوال پورې لیو وو د دې قماش ظالم خو زه خو رښتیا درته یم چې اوس هغه ظالمان میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی حجاج ابن یوسف میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی اوس تاسو وګورئ د پاکستان ظالمان پیسو د پارا ماشومان وجنی ماشومان لالی پیسو د پارا ماشومان تختی پیسو د پارا کم ظلم دی چې د پاکستان ظالم نه کوي او پیسو د پارا کم ظلم دی چې مسلمان ظالم نه نن پزمکه د پاسه ګرځا زمکه د پاسه هندو ګورا سکھ ګورا انګريز ګورا د ټولو کې وګورا چې کم ماده د رحم په دې خلکو کې دا داغه عشر عشیر ماده د رحم په مسلمان کې نشته عشر عشیر انګريز وګورا چې موټر باندې سپه وای چرته نو موټر نه ورکوش هغه سپه په غیږ کې اوچت کې او موټر کې واچي او هسپتال ته پوز انګريز نه په لندن کې پښتنه وکا چې جی پلانی زه تزما لار راته نه د معلومه در سره به زور شي غزه ته به دی اورسه بیا به در نه دی واپس راځي دلته دې د ګډي زامنو نه ته تاسو کې چې پلانې زه کم زه دي دا زمخ کې لاړ شو تاسو د څه کوي کنه ها بزرګانو بزرگ تا ګور او پښتون تا ګور کم ظلم دی چې په دې ظالم قوم کې نشته دا وجه ده چې الله درته خیر ورځ نه خي او په خورس پسې بمړندای دا
وجه ده چې الله درته د سکون ژوند نه نصیب کوي. پاکستان ته به د سکون ژوند نه نصیب کیږي. پریشان به یو ټول عمر به پریشان. که حکومت پې راځي داسې حکومت به پې راځي چې نشترې به درته په سینو کې منډي. داسې حکومت به را نشي چې تی نوم واورې وړه دې خوشحال شي. الله د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکومت به په پاکستان راشي چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي. عمر ابن عبدالعزیز هغه عمر ابن عبدالعزیز چې مړ شو د لحد د پاسه لا پروتو چې د اسمان نه کاغذ راغی او پکې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله لعمر ابن عبدالعزیز. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. عمر ابن عبدالعزیز لا خاورو تکو شوی هم نه دی چې خدای وبخل. داسې حکومت په تاسو به د نواز شریف غوندې حکومت راځي. سر ته وګوره د اتینه غټ سر دی او عقل ته وګوره. نن بیان ورکړی دی په اخبار کې بیان ورکړی دی چې دا ایڈوایزر ای چې اغسطی دا اوس دا ښځه څه نامه یې ده چې دا ښځه ده نو څنګه یې ښه نامه درځي. نه خدای ورک کړه. عابده حسین سم شی دی که پورا کټای ده. وی عابده حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده. نواز شریف نه ویلي دي چې دا عابده حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده او زه چې دی له وګورم مړه مې پې جوړ شي. دا هغه نواز شریف دی چې پرونې په اسمبلی کې شریعت بل پاس کړی دی. هغه یو جان کټای ته وایي چې زه دې ته وګورم مړه مې پې خوشحال شي. زما د حکومت روح روان ده. خدای به داسې حکومتونه درکړي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې به پیدا شي. عبدالله ابن عمر غوندې به پیدا شي. حضرت عمر غوندې به پیدا شي. په کټ کې پروت او زنکدن یو صحابي تپوس ته راغی. چې تپوس ته راغی صحابي چې واپس روان شو نو حضرت عمر ورته آواز وکړو چې خبره واوره. چې واپس راغی ورته ویلې چې یو غلطي مې در کې ولیده آخر وخت مې دی چې درته یې ووایم هسې نه چې دا حق مې په مرۍ پاتې نه شي. وی جي څه؟ وی دا لنګ دی ډېر اوږد دی دا ګیټۍ دی پکې پټې دي او د چا چې په پرتوګ او په لنګ کې ګیټۍ پټې وي الله به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو دا لنګ دی اوچت که چې دا ګیټۍ دی ښکاره شي. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې دا ایمان. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې بس هغه غوندې خلق به مونږ ته نصیب شي. مونږ ته به داسې خلق نصیب کیږي چې هره ورځ به پړه کې نشترې در منډي. غله ډاکوان بېایمانه منافقان د دنیا ټاګان دا خلق به درته نصیب کیږي چې قدم ږدې بے پیسو به در سره څوک خبره نه کوي. ژوندیز برګان مې ټاګان ولیده. ژوندیز برګان چې شکل ته وګورې ته به وایې چې خضر علیه السلام دی او پکې به هغه لوی خل وي او هغه لوی ټاګ او منافق به چې خپو لاندې به دې ځمکه وته. ایو بزرگ وی کنه وی بقیمار خان رفتم
بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم وی جوارگر خانه تلارم جوارگر پک ناستو ټول میں پاک او نیکانو لید جوارگرو ته چې لاړم اړیو جوارگر ته چې ګورم بزرگ دی بقمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم جوارگر خانے تلالم ٹول میں پاک لید چه صوفیانو تورلم ٹول میں ٹگانو لید یو کنی غلط نشی زمونگ پدی گیرو میرو با مونگ پدی منزونو غلط نشی زمونگ پدی حج غلط نشی پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغای اغرز بیو بزرگو لیدو ډیره مزیداره ګیره وا او حج شریف لم تلو یو سړی را ته خبرو کمار تلجی صاحب دا ولی ویلی رجی بس خدای دې رحم وکړي والله گزارم نه کیږي نه نو دا شعر میں ورته وی ملبق مار خانه رفتم همه پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم همه یافتم دغایی پیش صوفیا رسیدم جوارگر ہمیں پاک گلی او صوفیان میں دگان دا اوریدو خبری ندی دا چشم دید چاڑ کے شکی دا کم صوفی موفی راشی چی پا گوتا درتا ہوخے چی دا گیرا مو گورا دا حجم مو گورا دا منزونا مو گورا او دا کرتوتا مو گورا پستر کو درتا ہو زاغا ملا نے مچے داورے دو خبریں کو نا پستر کو لاسنی والے نامہ پا ممبر زکن آرم چی غیبت کے رازی لاسنی والے بے درتا ہو داو نو عزیزانو عرض میں داو چے ما سرا وانو یو ما سرا ډیر لوی نیک تسبیح لاس کی او د 100 روپو لوټ لاندې اوس پزمکه پروت معمولی دو تمولی د پخپا کې خو چې پخپا کې خو ما ځان غلې کو چې غلې مې کو ما ته التزلک زدا د کېړای پیار مټی کوم زه ته مخ کې روان شم چې روان شم الوټ راوغستو په بډایوالو او چې ما په سیر اورسېدو مال پیاړ ما دې ټیک کړه ویلاو ټیک میکړه مال خدا 50 تا 50 زما ولنه څه مال څه چرته ناغتم امدا شعر وی چې بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم مسئلہ خدا دا جس بیامو میں او د 10 روپوں نے قیمت زیاد ہوئی
نو یو کال به ساتي چې کمالی کې پیدا شي چرته مسله خدا ده یا به پاغذے باندې آواز کې چې مای چشه مامون ته ده چانه خورک نه ده پاغذے به آواز کې کله سو نزیاتو بیا به یو کال ځان سره ساتي کال پسې بیا که غریب وي په خپل خیرا والا کینی د خدای په نامه ورکا بیا که مالک پیدا شو نو د ځانه به ورکې مسله خدا ده هغه په خپکه نو اوسم چې مال هغه بزرگ په مخ راشي نو ورته دا شعر وګه تاسو خیال راغی اوس مونږ څنګه یو چرګا یو سړی بیا مونږ ته چرګا نو چا ورته وی چې چرګا خو دې بیا مونږ ته خو درې आवाजه بکې چې دا چرګا د چا ده اوس خو چرګې مونږ مومو تاسو یې مومئ اوس خو د انګریزي چرګو زمانه ده خیر هغه زمونږ په دې بلاکه کې داسې خلک هم تیر شوي چې ټوغکي مرض براغه او چرګې به د شپې مردارې شوې خلکو به بار په ډیرانو غورځول هغه خلکو به راټولې کړې سر به یې غوس کړو سپینې به یې کړې او هوټل والا ته به یې ورکړې په هوټلونو به یې خرڅې دام په دې مسلمانانو کې تیر شوي هم دي او فلال شته قسم په خدای دی چې دې مسلمانانو د سپي غوښې د ګټ په نرخ خرڅ کړي دي په دې قوم د سپي فلال یو بزرگ دلته شته چې د مردارې اسپې غوښې د غټې غوښې په نرخ خلکو باندې خرڅ کړي چې ماله په مخه راشي زه لاس نه ورکوم سلام راته وکړي او زه هم لاس رانه کړي مردار اس په مې رایاده شي داسې هم شته هغه کوم ظلم دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی کوم ظلم دی کوم زیاتې دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی هلته یو مشهور کبابي دی خلک ډېر زیات ورځي پلانې کبابي پلانې کباب خو ستاسو خوښ د هغه ځای سره موټر پایه پرچن شو هلته میخې ولاړې ما هغه سړي نه تپوس وکړو مالکه دا میخې وی جی میخې ډېرې دي خو ګران هم دي او هغه ورځ هم یو میخه مرداره شو مال بیا دې پسه وکړه چې مرداره شو ویل دا ما مرداره میخه ویل او والله چې مرداره یم هغه کم ظلم دی چې د چا پې وس بر شوی دی او سرپه یې پې کړې ده کم ظلم نو عزیزان